تاسو چې کله خپل موبایل کې سکرین شاټ وباسئ نو پاسه دې کې تاسو ته د کوم لوګو چې ده دا راځي. پاسه کوم دا نیټورک لوګو چې ده دا پکې هم راځي، د بیټرۍ نشان پکې هم راځي او ټایمینګ پکې هم راځي. نو ډېر کسان وي چې موږ ته داسې طریقه وښایه چې کله موږ سکرین شاټ وباسو نو دا ټایمینګ او دا ډیټا دا شیزونه دې پکې نه راځي. نو نن ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې تاسو به دا څنګه بندوئ. د دې بالکل ایزي طریقه راځم به د موبایل سکرین ته او تاسو ته به زه پریکټیکل طریقه ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او که تاسو په دې پیج باندې نه وي نو دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره جوړو. خپل د موبایل سکرین ته خپل کوم سیټینګ چې دی دا به اوپن کړو. ټیک ده، سیټینګ چې کله تاسو اوپن کړه نو تاسو ته ښکاري ایډوانس فیچر، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې تاسو کله کلیک کړه دا ایډوانس فیچر چې دی دا هر یو موبایل کې خو بدلی. ټیک ده، په سامسنګ کې بدلی، په اوپو کې یا داسې نور کوم ماډل چې دي هغې کې بدلی. ټیک ده، په دې کې کته تاسو ته ښکاري سکرین شاټ اینډ سکرین ریکارډینګ، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړه بیا به داسې یو انټرفیس چې دا به تاسو سره کولاو شي. نو دې کې تاسو دا مختلف اپشن وګورئ. دې کې به دا 3 نمبر باندې چې کوم اپشن دی هایډ سټیټس اینډ نیویګیشن بار دا به تاسو سره دغه شانتي آفي. صحیح ده، دا چې تاسو سره آفي کله تاسو بیا سکرین شاټ وباسئ نو هغې کې به پاسه دا بیټري ډیټا لوګو ډیټ اینډ ټایم هر څه به پکې راځي. دا چې کله تاسو آن کړئ دا ګورئ دا ما آن کړه نو اوس چې زه کله هم سکرین شاټ وباسم نو زما په سکرین شاټ کې به بره ډیټ اینډ ټایم او د موبایل بیټرۍ کوم د پرسنټیج دی یا ډیټا شله یا د وی پی ان شو یا وای فای شله هیڅ شی به هم ما سره نه شو کړي. صحیح ده، بالکل سکرین شاټ چې دی هغه به صفا سوتره راځي. نو دغه طریقې سره تاسو خپل سکرین شاټ چې دی هغې کې دا ډیټ اینډ ټایم هر څه آف کولی شئ. خو دا هر یو موبایل کې جدا جدا ما سره سامسنګ دی، تاسو چک کړئ چې تاسو سره کار کوي که نه.